د ټیسټ نړیوالې اتلولۍ څه ډول ترسره کیږي او افغانستان ولې نشته پکې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC وایي د نړیوالو ټیسټ لوبو اتلولۍ چې 9 لوبډلې به پکې ګډون کوي د روان 2019 کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه پیلېږي. د نړیوالو ټیسټ لوبو اتلولۍ کې به هند، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، انګلند، استرالیا، شریلانکا، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ګډون کوي. د دغه سیالیو لومړنۍ لوبه د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د انګلند او استرالیا ترمنځ او پای لوبه به په 2021 کال کې په برتانیا کې ترسره شي. د ټیسټ لوبو اتلولۍ ځانګړنې څه دي؟ د کرکټ نړیواله شورا د درجه بندۍ لومړۍ 9 لوبډلې به پکې ګډون کوي. د ټیسټ لوبو 22 لړۍ یا سیریزونه به ترسره کیږي. ټیسټ لوبې به کیږي چې ټولې به 2 یا 15 ورځنۍ لوبې وي. هر لوبډله به په خپل کور او بهر کې 3 ټیسټ سیریزونه کوي. په دغه سیالیو کې به هر لوبډله د 2 اړخیزو مقابلو په بڼه ترسره کیږي او په پای کې به د سر 2 لوبډلې پایلوبې ته ځي. په دغه سیالیو کې افغانستان ولې ګډون نه لري؟ د کرکټ نړیواله شورا وایي د دغو اتلولیو لپاره 9 لوبډلې د ټیسټ لوبو د درجه بندۍ په اساس ټاکلي دي. د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې افغانستان له زیمبابوې وروسته په 11 نمبر کې دی چې له دې امله په دغه سیالیو کې ګډون نشي کولی. وروسته له دې چې کله ICC اعلان وکړ چې په دغه سیالیو کې به 9 لوبډلې ګډون کوي، ګڼو کرکټ پوهانو پرې نیوکې وکړې. دوی وویل چې باید 2 نوي ټیسټ لوبډلو افغانستان او آیرلینډ ته هم په دغه سیالیو کې موقع ورکړل شوې وای تر څو خپل کرکټ یې پرېښه کړی وای او دی له آیرلینډ او افغانستان سره ظلم وباله. په هر حال تاسو د دغه سیالیو په هکله څه نظر لرئ او د کرکټ نړیوالې شورا دغه پرېکړه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.